سلام یارانو، سهار مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. زه فلحال په جنت کې یم بلا تشبیه. که نه منئ اوس یې درښکاره کومه هم. یاران دلته میر صاحب کمیس کښلی دی، ځینې بیده ځینې ویښ. دا ځای زه پروت وم دا یخې هوا ته او داسې منظره ده. نو چې دا جنت نه دی نو څه شته؟ یو وار بیا هغه ځای زما هغه اواز تلیفون لا بدل شوی دی. هغه یاران د دې جنت ښکلاګانې به زه نن په صحیح معنا وینم د خیره سره. موبین خان لاړی د چایو ځای سمې. د چایو ځای به بیا مو زه په تس ووینم چې څومره یو جنتي ځای جوړ کړی دی د خیره سره. څومره په جنتي ځای کې موږ یو او په څومره جنتي ځای کې به چای څښو د خیره سره. دلته به د سهار ناشته کوو د خیره. خدای دې وکړي چې د اوبو د شرارې څخه زما اواز واورئ او پر دغه جنتي ځای د اوبو شرارې سهار ناشته یاران. اوهو هلئ پخې سوې. څنګه ژر مو پخې کړه؟ خاکینه ده خاکینه. چای پخې دي د مور شجې بالا خورو زنده‌باد. د میلې د مشر ګرد عمر دغه ګرده به ډوډۍ خوري دی بیا ورته ودوي خپله بیا نه خوري. ولې وراره یعنې د دې دې شنه شي ولې تا ته وایي چې را ګرمې که خپله دې راولاړ شي ولې ځان ته ګرمه کړي. اتفاق کور دی اباد دی. جنجال پر کې یو ځای ګرمه ولې ځای و کې دا به امیر صاحب د جنجال مخنیوي کړی دی. نو چې دغسې ځای ناست لکه دا اوس چې زه ناست یم شاوخوا اوبه مخ ته اوبه داسې یاران دلته ناست دي.
څومره خوند کوي، څومره بیا دا ژوند خوند کوي، جنت جنت وطنه. یاران به د دې منظرې وشکونه وکړي، زه به ولاړ شم په تاسو به نورې ښکلاګانې ووینم. موږ د غرمې اشپز دی دی، ته څه شی راپخوې؟ بریاني. ولې؟ څه شی خورې نو راغلي نه یم خوړلی. اسسټنټ دا څونه جګ دی، ده ته به ویډیو داسې نیسي. بند کړئ. آیفون یې ښکاره کوي. تلفن چای نه لري. نه دی لري. چرا پاور بانک خود نه آوردی؟ پاور بانک خود آوردم. دیگه رفیقم بس مسخه وقت. نو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زما اواز خراب دی، طبله خرابه شوې ده، کلچه ورسته شوې، تروه شوې ده. یو سګړی به ولاګ و هوا مخ ته یوسي، خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي، ده بیا خبرې نه کړي نازکې دي. زما اواز خو ډبل دی، دا سلیمان دی، ده ته نور کوم، دا نه کوي، دا سپین سترګې دي. نو دوستای عزیز څنګه سمر صاحب د ټول نو لاګ ماته په لاس راغلی، خدای دې وکړي چې در خراب یې کړمه، وایي در سم یې کړم. نو لاګ چې دی ماته په لاس راغلی، موبایل ماته په لاس راغلی، خدای دې وکړي چې در خراب یې کړم، وایي چې سم یې کړم. نو دا د یاران ټول داسې روان دي، د ده خرکې اواز نه کي سره ستړي سوي وو. دا د دوی ډرون دی، دا دې ټول روان دي. ډېر ښایسته ځای دی، بلا تشبیه جنتي ځای دی، ډېر خوند کوي. ورئ څه خبره درته کومه، اوس دلته د تودو اوبو چینه ده، عوض یې جوړ کړی دی. یخې اوبه لاس نه په پرېولل کېږي، تودې اوبه ښه خوند کوي. نو وام اورېدل، په یخو اوبو یې لاس نه پرېولی کېږي او تودې اوبه یې ډېرې ښه خوند کوي. نو درځئ هغه هم در باندې ووینو. ډرون نه کې میده میده کوچنی کېږي. توده چینه ده، تودې اوبه دي، هغه بیا یخ رود دی، یخې اوبه د واورې ښکاره که شل ساله اواز مو ولاړ دی. دلته نو خلک د بیخي لرې لرې ځایو راځي د میلې منظرې او د دا تودو اوبو داسې لمبېږي. لکه موږ چې د کندهار راغلي، دا داسې دا خلک د کابل، مزار، بدخشان، خپله د بدخشان سودا نور ځای ته څخه Uy, şakrada ben bakar var bir daha. اوس نو ولاګ ماته په لاس راکړي، اوس به نو ډېر خوند پر واخلي. اوس زه د خدای مؤمن مریض یم، بلار یې په خپل سر ډنګي، ما ده ته ورکړي، ده ته ورکړي، دې چا ته ورکړی، زه یې چا ته نه ورکوم. ما ولاګ راکړي، بلا زه خپل لا کوم، داسې دی نه کوم، بلا زه خپل لا خپله کوم. واور تاسو په دغه اوبو کې لمبېږي تودې اوبه. سرات رامیره، سرات رامیره. شاکا چیش پخته میکنی؟ اوه نبیره تو را چه؟ دا خوب بجی؟ کم؟
ممۍ راکړه خوشحاله بده بغیز دی هغه مشروبات دي هغه مشروبات چې په تک مې هم درته راوایستې پاک به در پرېولم موږ پاشان کې کوئ دا زه په دغه خطر لوند یم هغه نازبانه نه دی دا په خلکو اوبه پاشي ماما په ټلیفون دی بیا پر ما اوبه وپاشه لکه د کالي رالندک عینکې مې لالمجې شو خوشحاله جي بریاني پخته کرداست څنګه دی خوانجه دا په څونه وخت کې پخه شوه نیم ساعت دسترخوانه ورکوي زه خو د اشپزي در مخ په لیست کې یم بابا صاحب څنګه دی خوانجه حاجي صاحب ته خو اکوایه څنګه دی موږ نه دی ګوره هر کار مې اخیستی دی ښه هر کار عربۍ شو خلاص عربۍ شو اوس خوانجه څنګه دی اعلی درجه دی شاهي سره ټکر کوي څه ووایه دا نو نه کوي دا څه وایي دا خلک ستا په اشپزۍ کې خبرې کوي بسم الله بسم الله واخ وای کنه واخ یالي وای ماست داریم برادر چکنی دارم چکنی او بیشک پنځوسي والا ښه ترخیه دا زما غاب دی ښه پوره ترخي دي دوی بیا نیکې نازکان دي په دغه دي میکس خوري بېشکه دا خو هغه بوپا سیسټم دی چې دا خلاص بیا نور راکوي اوه مور چې جیب یو پنځوسي څونه ډېرې وریجې دي الله لا 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 لاس مې سور دی الله شنو بخشه کوي زما لاس یې راوسوځي درلی مال دی زما دی الله بیا وپاشان کړي شروع تا ولې کمیس کټلی دی دا خو ستا ورور دی هغه چې د خالا ځای دی هغه خو مشر دی هر څه کولی شي ښه ډوډۍ وخورئ نوشي جانې کوي بالا زو ابشارو ته ډوډۍ شبک وخوري ځه ډوډۍ مو وخوړل دلته نور میلهوال هم راغله ځینې د کندهار ځینې د نورو سیمو نو زه شان پورته کوو د خیره سره ډوډۍ مو خوړلې ده لمونځ کوو لمونځ پاته دي جومات چې مو وکړي بالا د خیره روانېږو ابشارو ته ځو شان میان مو ټول کړه ګرده موږ اوس بالا لمونځ کوو جومات د مسله یې واره کړې ده معلم صاحب به جومات راکړي بالا به روان سو د خیره مخ پر ابشاروا دلته دونه ښایسته وه د غرمې تقریبا 1:30 2 بجې نری باران وریږي لمر نشته ډېر خوندور سیسټم برابر دی راسئ دغه بدخشان چشمه یاسید شهدا ولسوالي په لیدلو ارزي تر نورستان ډېره ښایسته ده جنت کې را روان یو د ازماینه کې وینئ لندې خشتې سولې په دې خاطر چې باران دی او ښه تیز باران دی اوس خو نو څه کرار شو خو نو هاخوا ته تیز و مخته بیا تیزېږي ما ته رامعلومېږي دغسې دا زما و شاته و دې جنتي لارې ته وګورئ څومره ښایسته لاره تېر کال مو پر دغه ځای دلته په سپینو کالو کې عکس اخیستی و ګرده د سړک په مابینځ کې تار دا وار بیا پر دغه ځای په تورو کالو کې نیسو ټولو یاران تور کالي کړي دي بل کال بیا په بنجني کالو کې اخلو
چشمه سره ووتلو خدای دې وکړي زما اواز واوري بهارک بازار ته بیا راللو در مخه د دې خوا راغلي وو دا وارې داسې ځو پر دا خوا راللو پر دا خوا ځو په څه خاطر ابشارو ته ځو اوس به دلته سودا مودا وکړو ابشارو ته به ولاړ شو د خیره سره بیا به د هغه ځای پلان بیا ورې سره ګورو او راخیستې دغه چې شي ورته وایي غوښې رانیولی دی غوښ په پوخو کې ګناهکاره مرغ پوخو کې به ما اواز خراب دی موبیل صاحب ما ته غرغره وکړي باز ما اواز سم شي ما تاغه باندې غرغره میکنم تاغه باندې غرغره نمیکنی دغه باندې بلوچي ژبه باندې نه زده دی ابشار ته پر لار یو هغه طرف ته ابشار دی موږ د دې طرف رالو اوس ودرېدلو دلته اودس به وکړو جماعت به وکړو په میله کې که غواړئ چې پر میله خوند واخلئ خدای یاد ساتئ جماعت لمونځ کوم جماعت په واسطه نو پوره د هغې شی وکړئ خو یې کوئ پاته ماته به نه پکښې کوئ دا واوا دی د ښکاره کوم یې نه I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement موږ هلته په بازار کې د بهارک او چا څه پوښتنه وکړه موږ ابشار ته څومره لار پاتې نه ده رامعلومه وایي نیم ساعت لار پاتې ده هغه دا یو ساعت کېږي موږ روان یو لمانځه ته ودرېدو نیم ساعت نه خلاصېږي یا لاره پاتې ده بل د پاسه پوښتنه وکړه بیا وایي نیم ساعت لاره پاتې سمه لاره ادرس ساعته شوي چې نه در معلوم ضرور دا بل نه پاسه پوښتنه وکړه نه خلک په امید کښېنوي هغه نو ځای لري تور نکنین برادرای بدخشانی ما شما میبینین کار خوب نیست reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to video realize اوس وایي داسې نه چې ډېر رانج به کلک د دې ډوډۍ کلکېږي د زړه په توګه دا خبرې درته کوم
wanna play tough, اوس په لږ رانیسي I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. فلانو په لارې مو د یوازې پاکستان نه کړول بل ول 15 دقیقې بل ول 3 ساعته بل ول 10 دقیقې دا خبره څونه وخت به ورسېږي عجب ډوډۍ ده اما تازه دا ماز لس دقیقې پر تېرې شي بلا په خوراک نه دا ولې Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off. Knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. یو ساعت پر تېرې شي بلا په خوراک نه کړه کتله کړه باره تاسو ناست یاره Now that I've been I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a موږ ابشار ته راورسېدلو والا موټر لار خرابه ده ته ورته تشریح که خوشحاله زما اواز نه دی د کار موږ ابشارو ته راورسېدلو د موټر لاره مې ښې خرابه ده او دلته چې رالو نن باران سوی دي اوبه ټوله خړې سوي دي نو کوشش کوو چې پلان جوړ کړو بلې خواته ولاړ دا بس پلان جوړ کړو پلان به بیا داسې سي هلته چې راتللو ستا په یاد چې په لاره کې شمن و چورې پلان جوړ کړو ډېر ښایسته دی نو خو موږ ول سهار به هغه ابشارو ته وروخېږو دغه ابشار دی دغه دغه ابشار دی دا دغه دی یو هغه دی نو ډېر لرې دي نه به فکر راځي یا راسي رالي بس دغه ابشار دی دې ته ابشار وایي نو موږ دغه ځای ته را روان وو دا د چاکلیټو موږ موږ سم ځای ته راغلي یو خو متاسفانه چې باران سوی دی او د اوبه ټولې خړې کړي ده چې اوس پاکې اوبه وایي ښه خوند یې کوي پاکې وایي لا خوند نه کوي ډېر ښه دا طبیعي ځای دی طبیعي شی دی طبیعي ځای دی طبیعي پر دا طبیعي ځای خیر لا جنجال هم وکړي موږ امادګي پوره ونیول د خیره شان میان مو سره سم کړه یو اشپزي پاته ده اشپزي اوس د خیره سره کوي نور کارګر د سم دي خیمې مو ودرولې ځای مای مو سره سم کوي ما ته نن کار را د غاړې کوي څونه زور غواړي دا کار یاران دلته ناست وینې یاران اکسسریز چوکیانې یاران اکسسریز خیمه یاران اکسسریز چپرکټ ګرده یاران دلته ناست دي زه به دغه ورکړم بالا کار خلاص دغه رقم د اوبو پر غاړه یاران دننه بابا صاحب دا چې څونه کرم مې زده کړی دی موږ په ډاکټر دا یو ډاکټر صاحب نن مو د کرم په هغه میده کې ښه د کرم مو دوه ځایه کې موږ د یوه ټوټه میده کې د هغې خو چې راکړلو دوه ټوټې پکې میده کې ته هغه موضوع پرېږده راته په دې بخار کې شي په دې کې شي په دې کې بخار کې رومیان دي په هغه ځای کې غوښې دي ولې جلا په خیر خیرلا ولې ورکې نه که یو ګړی بعد وراوړم اوس مې چانس بایلی ښه او دې خواته خو نو تاسو ګورئ چې چوکیانې دي دغه خبره مو نه ده اورېدلې چوکیانې دي میز دی دلته دی پروت دی حمیده حمیده چې کېدای شي لمبې دې ولې جوړې کړې دي څنګه خوند یې دی دلته مستي نه پیدا کېدې بله مو چې کېدا رانیول اوس یې دغه ته شلمبې جوړې کړلې ما ته کچوغه راکړه لږ سړی د کښې جمع راکړه نیګه یې سره بیا وه تا ولې کمیس کښلی دی خوند یې د چکیدې و تا ولې کمیس کښلی دی روپاو بالا پخېږي څو بالا دي اوس لاستیکیه ښه بیا لاستیکیه لاستیکیه بعد دغه پخېږي بیا چې هغه ته ورچې بیا جلا کیسه ده زه ځم بیا چې پاخه سوه غږ راوکړي پر موږ ډېر تېز باد باران شروع سو میله وړګیه خیمه پر دغه حال ودرېدله ګرده کړکینان دروازې بندې فرشمیان ټول سوله
چوکیان ټول سوی، میز ټول سو، چپرکټ ټول سو، کارګر د وړ گیا. کارونه خراب است. میلې سره نو دا شان تړل دي څنګه بیا نو داسې ښایسته ځای کې خو نو اوته او چهارشنبې باران باید نه وي دا زموږ د میلې په ورځ یا باید چې نو باران ښه شي. دغه خیمه وینئ هغه هم د ایران اکسسریز څخه رانیولې ده. سمر خان یو نصیحت به درته وکړم. راته بیا که یو به د برق په تارو کار نه لري، یو به د خدای په کارو کار نه لري. بل نو دا د خدای کارونه دي، نو په دې خو موږ کار نشو درلودلی. ژر خبرې وکړه، ټلیفون مې نه دی واټر کړو. اوبه ورځي دا پخېږي څه وخت وایه چوکیانې خو څه وخت پخېږي ویې ګوره ساعت مې د څه دپاره در کړی دي د ایران اکسسریز څخه د نیمې بجې چې پر 10 بجې به تا ډوډۍ خوړلې. ښه دا ساعت چیررانې څنګه ښایسته ساعت یې ته کوم که چیررانې وایي ګفټ ایران اکسسریز د ایران اکسسریز د خوا څخه ځانګړی ګفټ د اختر دپاره. یا پر موږ بعد باران جوړ شوله او یوه خیمه مو ایسته کړله. اوس مو بېلته خپل پخوانۍ خیمه ودرولې څه هېڅ ښه خیر نه داسې مور ته زوړ یار زنکړی آس دی. بلکل دی په جنګو کې ور په دا خیمه کې نه چې مرمیم ده. بېلته مو خپله پخوانۍ خیمه ودروله. هغه بله واټر پروف خیمه مې ایسته کړله. ډوډۍ تیاره شول، موږ ډوډۍ خو بالاخره کالي مو هم داسې شولی بلا سبا کاږ و دا کالي بیا د او دا زموږ خیمه چې ده دا یې لنده کت کړې اوس خیره نه ده اپه دې ډېرې بریا خو یو لوڅ ولاړ سکور ته دا موږ پوجي ډیزاینونه اچولي دی وایي ای کومه بسم الله الرحمن الرحیم. خوند یې څنګه دی خیرلا خیرلا نه دی پکې راغلی ستا لاس دی دغه څه ونیسولې کامره سمه نشي نیولی. زه خپله انګشتري ښکاره کوم رستم پکې راغی خوندوره ده ګاپکه بیا تاسو خوند وګورئ. موږ ډوډۍ وخوړله دوی ډوډۍ شویه ولې نور خلک نو چې شو ته ډوډۍ وخوړه دوی ډوډۍ وخوړه زما اواز ولاړ دی ما چې نه راکوله بیا سبا سره غوړ د خدای په امان دا منفي تاثیر لري که دا مغروره شوی دی ما دخل نفسي وای لکه بخره چې موټر راګرځي لکه بخره چې بریک راکړي دوی ډوډۍ وخوړل ما چې نه راکول وایي ستا اواز خراب دی ته مه خوره ګرد سرخاني اواز یې پوچ کړي نو بیا سبا سره غواړو په ابشارونو کې د خدای په امان چشلی